بل زمنګ خپلولي پالل کوم حد پوری دي؟ زمنګ خپلولي پالل صرف نوم ګرځېدلې دی د بدل ورکول بس. تماله بدل راکو زه به تاله بدل در کوم. که تا د واده جواب وې جزم درته د واده جواب وې، که تا د واده جواب ونه وې نو ما زما په تندي به 12 بجاوي سلام هم در سره نه کوم. لسو کسانو ته کښېنم ګیلې به کومه چې ګوره زه دې ته دومره سپک ښکاره کېږم، ما ته ډېره جواب ته نه ویلې. دلته سې به د دې صرف د جواب نه ویلو په وجه باندې دی به تګ را تګ هم د خلکو کبن کي، نه به ځې کور ته به راشي صرف بدماشي به کوي. ښځو ته به وایي که چا د پلاني نوم اخیستی نو ګورې ښه به نه وي، او د پلاني په کور چا قدم ایښودلی نو ښه به نه وي. زمرلو خوند دا کوي، مزه دا کوي، خو لږ برداشت وکړئ، د دین په ځان غالبه کوي. مزه دا کوي ستا رشته دار دی، تره دې دی، ماما دې دی، تره زوی دی، هر څوک دې دی، تا ته ډول سري بوده ویلین دي، جواب یې ورته کړی دی. ټیک د پا ورځ مو ورځه خیر دی، 2-3 ورځې تېرې شوې، بیا ځان سره لږه ډالۍ واله ورشوې مبارکۍ له راغلي وې. په خپله هغې سره به احساس پیدا شي چې موږ ته جواب نه ویلی، موږ له مبارکي راغله. خوند دا کوي زما وروڼو، خوند دا کوي. دا نه چې ګورې تا دړۍ چیني راوړي زه هم دړۍ چیني بیا دړم، که تا دړۍ چیني راوړي نو ګوره شی به لا نه وینې، نو د خوا باندې درځم. راشي په کور کې تپوسونه هم کوي، تپوس به کوي واده چې وشي که نه پلاني څه شی راوړي او ټیم یې راوړی، پلاني څه شی راوړی، تروړه وریجې راوړی، پلاني چیني راوړی، پلاني چیني راوړی. زه ښه ده ما هم وله وړي وو که نه، ما چیني راوړی چې بیا زه هم په طرف نه ورځم. دا هم څه ایمان دی مړه. نو دې وجه نه بل حدیث کې راغلی دی، امام بخاري امام مسلم هم نقل کړی دی، الرحم معلقة بالعرش، خپل ولی دا په عرش پسې ځوړنده ده، او وایي من وصلني وصله الله، چا چې زه ځان سره یو ځای کړم الله به د خپل ځان سره یو ځای کړي، ومن قطعني قطعه الله، او چا چې زه پرې کړم، چا چې زه جدا کړم د ځان نه، نو الله رب العالمین به د خپل ځان نه جدا کړي. دا د منافقانو صفت ده چې خپل خپلوي کټ کوي. او دارنګه الله تعالی بیا فرمایي اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم، داغه خلق دي چې الله په لعنت کړي، کوم خلق چې ای فساد کې بزمکه کې خپل ولی کټ کوي، الله دې خلق باندې ما لعنت کړي دي، دی وی کاڼه کړي دي د حق نه، او اعمى ابصارهم سترګې ملړندې کړي دي. دا دلیل په دې باندې چې کوم سړی خپل ولی کټ کوي هغه ته به د حق توفیق نه ملاویږي چې حق ویني او حق هغه واوري. نبی صلی الله علیه وسلم قاطع فیصله کړې ده، لا يدخل الجنة قاطع رحم، کم سړی چې خپل ولی کټ کوي دا جنت نه محروم دی، دا د خپل ولی کټ کولو نه حست دی. نبی صلی الله علیه وسلم دومره پورې تاکید کړی، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه، څوک ایمان لري په الله باندې، څوک ایمان لري په ورځ د آخرت باندې خپل ولی دی پالي.